جلال زیم د ترودي ولسوالۍ یم. د دې تار په بارت کې دا تار موږ اکبران یو 50 نفره موږ د دې علاقې یو. دا مسافر موږ تار ته ورولو، تار ته ورولو، په تار باندې وباسو. د ملیشه والا له شا پسې راولټي د افغانستان خلک په خاورو کې دا خلک راچونې سي بیرته بوځي. ته وه ماښام مو مسافر راایستلي دي تر تار د افغانستان په خاوره کې 400 قدم ملیشه ورپسې راغلي، 2 نفر یې راچنیولي دي بیرته بوتلي. مو سره نه سلا خلاصه ده، یو شی هم نه ده خلاص. امارت اوس موږ ته د امارت خو امر نشته، طالبان موږ ته یایي. بل نه اسپتال لرو، نه یو شی هم نه لرو، نه لار شته. دلته مریض پیدا شي واوره ولویځي دلته پروت وي، یو موټر والم نشته، وروره نشته تلای، وارې په دې ژبه باندې پروت وي. دلته دا تار ته یې وروړو، 3 شپې دلته پروت وي، بیا یې راوړو بیرته. مریضان په کالي په ټکره کې راوړي، په کمبله کې. تاسو له مریضانو چې څو روپۍ وړئ چې قاچاق؟ موږ شاباس 1000 روپۍ وړو، تر تار یې باسو. د کوم اسناد قانون تاسو لرئ چې تاسو قاچاق؟ موږ ته د امارت لخوا دی بیان کړی دی چې دا خلک 1000 روپۍ پورته ونیسي. موږ 1000 روپۍ ریټ ته په موټر کې وړو، تر تار یې باسو په افغانستان په خاوره کې، چې بیا موږ ته 1500 روپۍ راکړي. موږ یې کمردن پاکستان موټرو ته رسوو، دلته پیسې جمع وي چې دا خلک ونه رسېدل. موږ یې بیرته راسو، دا هوټلو ته یې راولو، خپل حساب خپل شی په لاس باندې ورکړو. دی ځي په دې تار کې د موږ سخت مشکل دی. په دې تار کې یک لار هم نه جوړېږي. ما په خپل ورور په کوټه کې دا خلک خبرې ټډنې وکړو. دې تار ته زه 5 شپې ورغلم، ولاته پروت و، کسنده کې ورپرېښوم. پاته اوس تر پورې لا نه یم ورغلی. نو ته چې خپله نه سوی وتی، نور خلک دې څه ورته موږ هم دا یایو چې په دې تار باره کې موږ ته سوال کوو چې په دې باندې موږ په غلا کار کوو. دلته مسافر راسي، موږ ضمانت وو، په دې هوټلو کې پیسې جمع کړو، تار ته ورولو، ولا کې پرېږدي نه پرېږدي. دا خلک ډېر سخت مشکل دي. دا خلک دلته راسي، ښځې ورسره وي، دلته ناست وي په دې تار کې. دا ښځې 15 شپې دلته ورته تېرې کړي، بیا بیرته ولاړ شي، ولا که د خوراک روپۍ پرې ودرېږي، د هوټل روپۍ پرې ودرېږي. اسپتال خو نشته، یو شی هم نشته. په مخکې امارت کې په 11 نشته یو شی. یوه ښځه د هغه ولک په وشي باندې پیږي. د دې 11 کاله کې په مخکې 11 کاله کې موږ ته یو وار مرسته راغلې، هغه یې وتلې وړه موږ ته راغلي. د موږ مسیران تللي دي ولایت کابل ته، 3 تنبیې منظورې کړي دي، مرستې منظوره کړې ده. دلته تنبیه لګېدلې، تنبیه جای لګېدلې ده. مرسته تر وازې ښار راغلې ده، تنبیه موږ ته نه ده راغلې، هغه دلته ورک شو، مسیرانو خرڅه کړې ده. هغه د اوس یې جای معلوم ده، ته تنبیه لګېدلې ده، جای معلوم دا نشته. مسیران مو غله وو؟ مسیران ټول غله وو، ټول. اولا کومندان غل ده، بیا مسیر غل ده. هغه د تنبیه جای معلوم ده. ولاکه په دې کلینیک کې ولاکه دوره شای وي، خالد 3 کارټنه سامان راځي. هغه خالد مخکې کلار کې موږ ته د تنبو یو وار مرسته موږ ته راغله ده، بیا مرسته نه ده راغله. دا مرسته شا خو دا خو مسیرانو خرڅه کړې ده. د دې خلکو یو شی ولاکه نه حاجي صاحب لنډ که ووایاست که نن د حساب و کتاب وخت راسي، د امارت مسؤلین دا خلک د تاسې په خوله راوغواړي، تاسې حساب ترې غواړئ؟ ولې ترې غواړو؟ موږ ته دا دې خلکو ته د امارت دې باندې موږ د 1 روپۍ اعتراض په دې طالبانو باندې نشته چې دې موږ ته مرسته منظوره سه، موږ ته رارسېږي. بالکل چې موږ 2 مسیران د قومي ورولګو، موږ ته دا مرسته ور رارسېږي. ول موږ ته دې خلکو اعتراض نشته. مخکې انقلاب کې په 11 کاله کې تر یو وار بغیر موږ ته مرسته راغلې، تاسو ټول نه راغلې. یوه ورځ موږ ته مرسته راغلې ده، ما په ولاکه لیدلې یم، خلکو ته یې وتېدی وړه ورکړي ده، موږ ته یو شی نه ده راغلی. 11 کاله مخکې یو دې تار په بارت کې موږ دا عرض له تاسې دا 50 نفره غواړو چې موږ سره که ګیټ نه وي، موږ ته د داشکبرانو ته موږ ته طالبان امارت لخوا موږ ته د سلا امر وکړي. طالب هم نه غواړو، موږ دا تار پرې کوو، بلشه سره ښه عمل کوو، کم بد عمل کوو. موږ د مسافر موږ دا له تاسې غواړو، له طالبانو، له تاسې له د امارت چې موږ ته دا اجازه له تاسې غواړو، موږ ته د سلا راکړي. ګټ آزاد ولسی مریض ته ګټ آزاد کی چې ورور د مسافر په خیر او ځلې خو مریضان روان دوه سره ډېر غټ مشکل دی، ډېر غټ شتون. بس حاجي صاحب ستاسو دا خبره چې دغه ګیټ کې د اسودګي وي راسي او د سلا دی ورکې او د نه ورکې نه موږ لرو او شاید نه یې تا ته درکړي، ځکه دلته مجاهدین دي